د افغانستان د ټولنیز او معیشتي ملاتړ پروګرامونو په دوام د غزنی ولایت ابند ولسوالۍ په 78 کلو کې 8 نوي بنسټیزې پروژې د CDDO مؤسسې لخوا د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست په همکارۍ د څه باندې 140 میلیونه افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغه پروژو کې 40 د اوبو لګولو، یوه د اوبو رسونې او 50 د سړک جوړونې پروژې شاملې دي چې د عملي کېدو پر مهال یې شاوخوا 12,000 تنه کارکوونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. اته نوې پروژې موږ په ابند ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې چې دا په مختلفو سکتورو کې وي. یعنې دلته کاریزو پاککاري وه، د کانالو پاککاري وه، دلته پلچکان پکې شته، د لارو جوړېدل پکې شته. یوه اختصاصي پروژه چې ووایي هغه دغه د اټک د کلي د اوبو شبکه هم په دغو پروژو کې دغه د اوبو شبکه هم دلته تطبیق شوه، ځکه چې دغو خلکو د اوبو سخت مشکل درلودی. ورته مهال یو شمېر د سیمې اوسېدونکي وایي چې تر دې وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د دغو پروژو په بشپړېدو سره د دوی د تګ راتګ، کرنیزو ځمکو د اوبو لګولو او څښاک اوبو ستونزې حل شوي دي. ولا خوشحاله خو ډېرې جنې الحمدلله له دې مسؤلینو چې سره موږ ته توجه وکړه په دا ډېر وخت موږ توجه نه وه شوې، خو اوس بیا دا ده چې موږ ډېر مشکلات حل کړو. موږ له موسساتو چې ډېره مننه کوو، په خود له والي صاحبه چې ډېره مننه کوو چې اوبند ته توجه وسوه. په اوبند کې ډېر کارونه داسې د شل کلنۍ دوره کې نیمګړي پاته وو، هغه ډېر کارونه انشاءالله الرحمن ډېر ترسره سو. پلچکان جوړ سو، د سایانو غاړې جوړې سوې، و په دې کلي کې اوبه پرانیسته سوې، د اوبو شبکه په مکمله توګه ترسره سوه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د غزني ولایت جغتو ولسوالۍ کې هم د نږدې 80 میلیونه افغانیو په لګښت 111 زیربنایي او رغنیزې پروژې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.